سلام مینا احترامات دوستانو د بنو تازه اپډیټ تاسو ته درکوم په بنو کې نور څه شوي دي او ولې حالات ورځ تر بلې خرابېدو دي خلک هلته څه کول غواړي د څه دپاره راوتلي دي تفصیلات به تاسو سره شریکوم دوستانو تاسو ته معلومه ده چې 2-3 ورځې وړاندې هلته کوم لانګ مارچ شوی او کوم امن مارچ شوی او په هغې باندې ډزې شوې وي بیا د هغې نه پس ځینې ناتایید شوي خبرونو کې راغلي وو چې هلته هلیکاپټرو شیلینګ هم شروع دی خو اوس به تاسو ته یو بل حقیقت مخې ته ږدم چې یو وخت ویل کېدل چې په دغه ډزو کې تقریبا 200 نه یا 250 نه زیات کسان چې دي مړه او زخمیان دي او هغه هسپتال ته لیږل شوي دي خو اوس موږ یو مصدقه ذرایع سره رابطه وکړله چې هغوی وایي چې دومره کسان نه دي مړه بلکې هلته چې د مړو کسانو تعداد د 2 یا 3 دی او کوم کسان چې زخمیان دي نو هغه تقریبا د 10 یا د 15 په خواوشا کې دی د علاوه هلته چې کوم کسانو مارچ کړی دی نو هغوی پرون بیا هم راوتلي او هغوی هغه خپل اواز ریکارډ کړی دی خو بیا د هغې نه پس داسې څه ناخوشګواره واقعه نه ده شوې نو دا ښه خبره ده الله تعالی د پښتون وطن کې امن راولي او دا ریاست دی هم الله پاک پوه کړي چې د خپل عوامو سره ډېر په نرمۍ سره مخې ته راشي ډېره مننه